پاکستان د پاسپورت په سر په افغانانو باندې څه ظلم شروع کړی دی؟ د افغانانو پاسپورتونه ولې د پښو لاندې اچوي؟ افغانستان ته څومره زیان او پاکستان ته څومره ګټه ده؟ په دې اړه محمد نقیب زمان لیکنه کړې ده. په دې هیله چې دا لیکنه تر پایه وګورئ. موږ به کله ویښیږو؟ هر افغان وګړی په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د هرې بدبختۍ تر شا د پاکستان مستقیم لاس دی. خو بیا هم د دې ټولو حقایقو سره همدې منافق هیواد ته د ورتګ لپاره لښکرې جوړوي او د یو او بل په سر پښېږدي. پاکستان خو دومره منافق هیواد دی چې څو اونۍ وړاندې ډاکټر عبدالله ته په ښکاره وویل چې موږ د ویزو ستونزه حلوو، خو بیا یې هم قصه هماغه زړه روانه ده. خو که دا کار د پاکستان منافقت دی، نو زموږ او ستاسو جهالت، حقامت، د ملي یووالي نشتون او خپل هیواد ته په سپکه سترګه کتل هم دي. که نه وي نو دا لښکر باید د پاکستان د مداخلو پر وړاندې راټول شوی وی، د پاکستان د توپونو او پر ډیورند د تار غځولو په وړاندې راټول شوی وی، د انتحاریانو، طالبانو، داعش حقانی او لشکر طیبه زناورو پر رالیږلو باید راټول شوی وی. که خبره د بیکاري، غریبي او ناداري وي، نو هغه وخت چې د مجاهدینو د چورو حکومت و، کوم افغان له ولږې مړ شو؟ او کله چې د طالبانو د غلامۍ دوره وه او موږ یوازې له پاکستان سره اړیکې، لارې او رسمیت لرل، څوک له ولږې مړ شو؟ یا دا اوس چې څه کم 30 میلیونه خلک دلته ژوند کوي، دوی ټول په دولت کې دي یا دوی ته له نورو هیوادونو ډوډۍ راځي؟ د بنده مرګ او روزي د الله تعالی وعده ده او بېشکه هغه ذات وعده خلاف نه دی. او په همدې حال کې بیا وسال نوري هم په خپله فیسبوک پاڼه د قونسلګرۍ تازه عکسونه پوسټ کړي او ورسره یې لیکلي دي چې کوایي ضرورت څه دی چې پاکستان ته منډې وهو؟ دلیل دا دی چې په هیواد کې یو معیاري روغتون نه لرو. سمه ده، دغه د نن ورځ راټول شوي مخلوق چې ځان ته په ننګرهار کې ښکاري، کابل هم ورسره غوټه کړئ چې کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته به څه حال وي. له هر یوه په اوسط ډول $200 د ویزې په اخیستلو ځي. بې عزتي، بې حرمتي، بې خوبي او د سړک تر غاړې نر او ښځه شپکول خو لا پرېږدئ. او پاکستان کې چې څومره مصرفېږي مریضدارانو ته معلومه ده. آی وطنوالو، په دې پوهیږئ چې ملتونه وطنونه جوړوي. همدا ملتونه دي چې وطنونه محتاج او آبادولی شي. د وطن دوستۍ معیار دا نه دی چې د عمل په میدان کې په زربین کې درکې پیدا نشي. راځئ ژمنه وکړو او د وطن دوستۍ چغې په حقیقت بدل کړو. هر نفر چې د 6 میاشتو یا کال لپاره د پاکستان په ویزا تر $200 مصرفوي، یوه منظمه پروسه ورته جوړه کړو. صندوق کېږدو، کال په کال نه په ژوندانه کې یو ځل د شخص په سر هم نه، د کورنۍ پر سر $500 ورکړو، ترڅو په هیواد کې مو یو معیاري روغتون جوړ شي. وصال نوري بیا وړاندې په نوټ کې لیکي چې الحمدلله نه پاکستان ته تداوی لپاره په ویزا تللی یم، نه ورځم، پیدا همدلته یم، مریض همدلته کېږم او مړ به هم همدلته شم. او په بل نوټ کې بیا زیاتوي چې په صندوق کې لومړی کس زه $500 اچوم او فی سبیل الله مدیریت یې هم کوم. بسم الله وکړئ. له تاسو ډیره مننه چې د ویډیو تر اخره زموږ سره وئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو د لایک تڼۍ کېکاږئ. درنو لیدونکو، که د محمد نقیب زمان د انتقادونو او د وصال نوري د مشورې په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. او دا چې د افغانانو پاسپورټونه څنګه د پښو لاندې کیږي، افغانان ولې دومره بې غیرته شوي دي، او که د پاکستان د ویزې پر ځای د هند ویزه واخیستل شي څه به وشي، او آیا افغانان په صندوق کې د $500 اچولو لپاره راضي شي او که نه. د دې ټولو په اړه کولی شئ خپل نظر زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. او که تاسو هم کله د پاکستان ویزا اخیستې وي او پاکستان ته مو سفر کړی وي، خپله تجربه هم کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا یو بلې ویډیو، الله مو مل شه.